أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خبره نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ویلی و چې دین د اسلام درې سو شپږ خوینه لري او رب العالمین په ابوبکر کې ټول راجمع کړي و. الحمدلله چې کله یو مندل رب العالمین اراده د خیر وکي او د جنت وکي نو ایسه بده کې د باز خوینو توفیق د لور کی هغه ترغیب او عمل په نیت باندې ډیر مو شروع کړي و تر څو پر حیات ژوند دی د تشریکی ځکه چې ایمان دی د جنت لپاره د یو چابی ده یو ذریعہ ده او زموږ شاوخوا ډیره ضرورت هم دی. نن یو بل خو په هغه کې ذکر کیږي الشهامه شهامت بلند اوچته او سیلا کلک عزم د ښه صفت د پیدا کولو لپاره چې الله په رضا کېږي هر قسمه قرباني لزان تیارول. اصطلاح کې شهامت دي ته ویل شي اهل علم فرمای الحرص على ما يوجب الذكر الجميل في العزائم. غټو غټو کارونه کې چې د کم خسته ذکر لازمیږي واجبېږي اغه لوړاند کېدل او هغه باندې حرص کول لکه بعض واقعات د رسول الله د ملګرو په تشریش یا غټو غټو کارونه لوړاند کېدل په دې مناسبت باندې چې د انسان له مزیدار او خاصه صفاتونه راشي. برای ابن عازب فرمای وی النبي صلی الله علیه وسلم رجل رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی چې هغه په اوس په نوانه بالکل د ځان د سي پټ کړي وزغري تاسو د صحابه د شهامت او جتواله ګوره او به زمونږ د شهامت او ګرزمن ټول شهامت باندې کې چې جوړ جامع چرته پیدا کو یو څه خوراک پیدا کو څه پیسې پیدا کو یو بنگلو کور جوړ کو بس د قزمن مقصد دی د رسول الله د ملګرو او سیلی دغه د اوچت همتونه دغه د دنګ غاړي او اسلام ډېر په مینه محبت باندې غاړه ورکول او غیله هر قسم قرباني له تیارې دا صفات چې په من کې موجود شي به جنت دی که څه پستیو. رسول الله فرمایي چې اللهم اني اعوذ بك من الكسل رب ما سستو ما زبتا باندې پنه نسم چې کوم انسان کې سوال راغې به شهامتي بکراله اوچت همتونه ته ختم شو پوهه شبدي باندې چې د انسان به الله د جنت نه محروم کی. دا ګوره څومره سخت خبرې دي. دا سره چې کله رسول الله صلی الله علیه و یا رسول الله اول جګړه ته وړاندې شمه کومه قشن اسلام راوړم نبی صلی الله علیه وسلم ورته چې اسلم ثم قاتل اول اسلام راوړ به ورسره جګړه وکړه. وګوره څومره عجیب انسان چې د نبی صلی الله علیه وسلم د امر الله دومره لبیک ویلې چې اسلام راوړم او کله غینه مخکې د میدان لور ودانګم د الله نبی ویلې چې دانګلو نه مخکې انسان باید په ځان باندې د اسلام کلمه ضروري کی دا راوړي. نو بری ابن عاصم فرمایي چې فاسلم د شری اسلام ورو ثم قاتل به جګړه وکړه فقتل عیسی به شهید شو. رسول الله فرمایي عمل قليلا واجر كثيرا دسه عجب انسانو چې عمل لګو کې او رب العالمین دل ډیر اجر ورکي. عجیب شهامت او سیرم په نامه باندې بل ملګری هم دی دوحد په جګړه کې نو سر مزنه ورسې ایمان راوړی د مسبحین مزنه مخکې شهید شو. الله نبی فرمایي چې وسجده رب العالمین لګول اند والله ډارک جنت لبوتلو. دومره عجیب سلف صالحین به کله وفات کېده جړل به چابره ته پوښتنه چې دا ولې جړې رب العالمین فرمایي چې جنت په پیدا کې او دغه اهل جهنم په پیدا کې او دغه اهل پته نه لګي چې موږ به کوم اهل کې کوم ګروپ کې وو. لازم موږ څومره غفلت د دنیا د معمولی ژوند د غیر لپاره حلال حرام کومه بین کې فرق نه کول او اغلوی ژوند پاتې کېدل او هغه کار پاتې کېدل چې باغې موږ الله خوشاليږي جنت له سره ور باندې داخليږي د دلیل به دي چې موږ سره شهامت نشته. شهامت موږ به یو شي کې لري خو دې کې یو شي کې وي خو چې مخامخ شو بز خوراک خبره دا غسل خبره. سلف صالحینو به دا دوه شنو ډیر بد غاڼل یو مجلس کې د ډوډۍ تذکرہ او بل د فرش تذکرہ د ودونو تذکرہ د باج انسانانو دا مسله دی اخځه غړي راکړه ډوډۍ پاتې شو واغې جلاله موسم د ځان موړ کی او ډوډۍ وکړه کی کله به خورو عجیب ډوډۍ و د شي ډوډۍ چرته ما په عمر کې خورل نه ده او دا فرض دي او دا زنانه ده شي د دې انسان ټول همت ترم د قضا باندې ده چې اوچت همت لري نه د انسان سره د سره ملګرتوب په کار نه دی د انسان حوصله لاندې کوي ته دې بل شهامت لګوره. ابو هريره سے فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي انه ذکر رجل من بني اسرائيل وبني اسرائيل دې وکس تذکرې کوله
وی بل بنی اسرائیلی له ویلې چې 100 روپۍ مال قرض را 1000 دینار 0 روپۍ دا 0 روپۍ ته قرض واخست دی قرض ورکون کې ورته ویل چې دا پیسې ستال درکوم ته مال سره گواهان پیش راول چې هغه گواهی په دې خبره باندې چې ما دا پیسې تعالی درکړې دي چې مرګ او ژوند راځي اسلام موږ له دا درس راکړي جانب مقابل ورته وکفا بالله شهیدا اسما ته ما بین کې الله گواه بس دی دوی ویل شهیدانو به ورته چې کفیل راوړ وی ویل کفا بالله وکفیلا ورته الله کفیل یته رښتې ویل دا پیسې ورکړي سړی ویلاړو پښته کې نو درې کې پوره وته خپل حاجت پوره کې و شکر خپل حاجت پوره کې اقذر دینار راخشي دی غواړي چې د سړي له بیرته راشي او چې کله ګوري بدی ساحل کې وکشته نشته چې دا په رسول شو الله قرض ورکی وی یو لرګي پیدا کړو دا لرګي په دې منځ کې ډټ کې د 1000 روپے پاکي کې وردن نکړي یو ختم سره ولي ګلو او د پاسه داسې به استور بند کې چې کله ور بند کې او نور درې بلراغه او د شي ویلي اللهم انك تعلم اني كنت يلا تخپويږي چې ما قرض راخښه د پلاني سړي نه 1000 دینار نو بیس ما بار زمانه دی کفیل پښتنه کړي دا ما ته به کې ذمہوار ګرځولې او هغه سړی ستپ وجه باندې الله راضي شوی دی چې الله زما لپاره کفیل بس دی زمانه دی غوا پښتنه وکړه ما ورته غوا ګرځولې او هغه په دې باندې خوشاله شوی دی نو وس رب العالمین ما کوشش وکړ دریاب د خواله را لمه چې کشته کې سور شمه وغله د عمل وروړم لیکن هیڅ کشته شته نه نو وس می دې لرګي کې د پیسې دنه کړی او به دې دریاب لره لمه ربا ته دا اغله په خپل ځبانه ورور سوا څومره عجیب همت او څومره عجیب شهامت وی هغه سره ورځ اوته دا چې چاله قرض ورکړی دی درې په خوا کې ناشته چې اوس به کېشته راځي او اغزما ملګری چې زمانه پیسې خيسه خبر اوړي وی ګوري هیڅ نشته وی په دې وخت کې لرګیو چې باغې کې دایرهونی او کور لري راوړو ځکه هغه سړی پیدا نشو د لرګي خو مې درې کې ونیو دا به کور کې مات کوم بده بده کې وغیرہ برابر یو غټه مو وکړه وی چې کله دا لرګي ماته ول چې ګوري په دې منځ کې هغه ډټ زیرو وته الته غزر دینار هم دی د هغه سره کاغذ به خود لې شوی دی او به د شی ویلو چې زه خراغلم د دریاب د خواله او هارنګ دلته کېشته نو به په دې طریقه باندې مثال اطلاع درکړه د عمل مثال در ورسو رب العالمین له دا خبره کړې ده به هغه پیسې هغه انسان له اوچته ورور شي د منه دومره اوچت همت دې شړیو رب العالمین باندې و چې دومره همت من په الله باندې ولرو نو یاد ساده نو په دنیا کې زمون پریشانی نه او په آخرت کې بالکل د شی ولګو سړی چې د لاسونه شي چې لکه اسما دغه پیسې له پلاني سړی نه ما قرض اخی شو غله ورسوا دومره قوي عزم قوي ارادي اوچت تعلق د رب العالمین سره زمون باندې والي او زمون په دې ملګرتوب کې د رب العالمین سره لږ نقصان زمون د خوانه شته د شهامت چې کله انسان لري د رب العالمین سره دومره قوي تعلق ساتي او په الله باندې دومره یقین او اعتماد ساتي د زړه او د خپل دواړو نه د انسان رب العالمین جنت ته ور داخل کی دا چې په خپل باندې ګورم او تاسو ویلي حدیث کې راځي انس ابن مالک وغيرها د صحابه کرامو نقل لې وی نبی صلی الله علیه وسلم چې د بدر په طرف باندې لاړو او څه کسان ولګل چې دې خلکو د حالت موږ معلوم کی جانب مقابل څنګه دي سمته رې کړي خلک وراله نو ملګری ورته راغی وی یا رسول الله بدې دي کیفیت باندې د ملګری تیار دی ولاړ دی نبی صلی الله علیه وسلم کې عجیب عادت داو وی ویلې چې زمانه بدې ځل وړاندې کېږي نه اول بزري میدان لورزم یو خدای شهامت ته او دغه عظمت ته او به د ملګرو تربیته وکي قوموا الى جننه عرضها السماوات والارض اي انسانانو د جنت ته ودرېږي چې اوس میدان د جنگ کې تاسو دشمن سره ملاويږئ شهادتونه تاسو له نصیب کیږي چې دغه پلنواله او د زمکو اسمنو په اندازه باندې وګدواله به شمري دومره اوچت شهامت دومره اوچت تربیته عمر بن ابي باندې ملګری عمر بن الحمام الانصاري ویل یا رسول الله د جنت پلنواله په شان د زمکو اسمنو دي رسول الله ویل او هغه ویل بخن نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل ولذا وح ویل بخ دی لکه موږ ته شو وح دشي نو هغه ویل چې والله قسم په الله په دې مقصد مې دا ویل اے د الله رسول الله رب العالمین ما د دې لپاره اهل وګرځي څومره اوچت شهامت وو اې دې لپاره اسما اهل کدي صورت حال چرته راغله موږ ملکونه تکته جوړ به موږ غمړو نش نبی صلی الله علیه وسلم ویل وته دغه د اهل نه وېده په لاس کې د جيب کې څه کجوري مجوري به غي استي غرزولي او میدان د جنگ له ورو دانګل او دشمنانو سره مقابله شروع کړه نتیجه دا شو چې استاغه به شهید شو وی وجه دا کدا چې سره 15 کجوري زه خرم او دا به اخلاصي کې او د دشمن خاله ورزم او د رب العالمین خاله ورزم په دې باندې ډیر وخت لګيږي بلکې د الله خاله ځان رسول بکار دي
څومره عجیب شهامت دا چې په خلو باندې موږ تاسو وایو قران کریم کې رب العالمین د منافقانو باره کې دا خبره ذکر کړې ده چې ځکه جهاد پر ځای شو د جنگ جګړې مقام برابر شي یو منافق انسان د دې ځنه په کوشش کې او تخته کې جذبه کې شرط مان نشه داسې بدونه رب العالمین موږ تاسو وساتي اکثر انسانان بده کې ګیر راغلي دي یو حدیث کې راځي ابو هريره سے فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم سره ولګل د نجد په طرف باندې د بني حنیفه د علاقه او شړې ویسه غیره وسو ثمامه ابن اثال د سیرت درسونه کې موږ تاسو دا ویلې دي ودا د مسجد یوسنی پورې وټړو نبی صلی الله علیه وسلم ورته راغی ورته ویل چې ما عندك یا ثمامه لکه شړې چانه ته پوښتنه کې چې لکه څنګه حال دی هغه ویل حال مې دی او نبی صلی الله علیه وسلم یو اختار ورکې ان تقتلني تقتل ذا دم کته شرط ما هو یې غوړې دی ویني والا سړی به وښني اسما سره دومره ملګری دي چې سنه بس ما دی ویني باره کې ته پوښو کی دمکی ورکړه او کچرته ما سره د احسانو کې نه په شکرګزار بنده باندې به د احسان ته واړې زګره به ډېر شکرګزار سړی ستاد نیکی به منم او کته اراده د مال لري لکه باز خلکو د اختطاف ماده موجوده ده پیسې به درکم څومره مال چې ته غواړې هر څه دغه قرباني چې موږ د جيب په کومه طریقه باندې ډک شي نبی صلی الله علیه وسلم عجیب انسان او اسم مرتونه ویلي سبا چراغ به ورته چې ما عندك یا ثمامه څه صورت حال دی تر دې پورې چې دا ثمامه په خپل فرمایي د محمد رسول الله ملګرو ما باندې پیس کړي د نبی صلی الله علیه وسلم باندې ملګرو کې دومره اوچت شهامت او دومره اوچت تربیته نو ثمامه ورته ویلې وکتا ما سره احسانو کې زې منو دا خبره ورته بدل کړه نو معنا دا چې خیر دې زوستړل شي مزمن سره نرمي وکا نبی صلی الله علیه وسلم به لاړو بل ور شراغ نبی ورته ویلې دا ورته مقال فاز رسول الله ملګرو ویلې چې اطلق ثمامه ملګری خوشی کوي به چې کله خوشی کوي او کجوري خو ورغه نږدې دی مسجد سره والته غسل کې جمعه تر داخل شو ویلې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله یا محمد اذا الله نبی قسم په الله په دې اسمه باندې چې کس د شنو چې ستاسو مخ نه مال هغه بد معلوم شوی ستاسو مخ مال په دې ټولو مخونو کې ورانه خطرناک او بد معلوم دي دشمن په نظر مې تکاته او استاد دین په دې ټولو دنیا کې مال بد معلوم دی استاد علاقه په دې ټولو علاقو کې مال بد معلوم دی نن استاد مخ مال په دې ټولو مخونو کې مزیدار او استاد دین مال په دې ټولو دینونو کې مزیدار او استاد علاقه مال په دې ټولو علاقو کې مزیدار زما اراده د عمره واسطه ملګری ونی ولا مستاخ علی راوسم نبی صلی الله علیه وسلم ورته زیره ورکی او به ورته امر وکړي چې زو وسلار شه عمره له ال طرف دشمنانو ونیو صبوتا ویلکه تفهم صوابشوي د پلان کې طریقه پرې خدا هغه عجیب خبره وکړه د شي ونی ویل چې رسول شریک مؤمن وشني ځا خلق ولكن اسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رسول الله باندې اسلام راوړی دی عجیب شهامت د دشمنانو په دې منځ کې د لکنن چې موږ تاسو د يهودو نشورو په دې منځ کې د امریکایانو په دې منځ کې او په امریکا کې مونږ نشو موږ دا خبره وکړو چې لکه تم چرته مسلمانې او موږ دا خبره وکړو چې اسلمت مع محمد یا علی محمد صلی الله علیه وسلم دا وجت شهامت دی مرد یو کړه مال راځي دا اسما په بارک رب العالمین لیکلی یا اوس یې څوک لرسا لیکن د شی خبره سره سسته ونی کې چې باغې باندې الله رب العزت په خوا کې به ایسه سره ملامت دی حدیث کې راځي هغه درې کسان چې کله شهیدان شو جعفر عبد الله بن رواحه زید بن حارثه رضی الله عنهما زید بن حارثه چې کله شهید شو بیا جعفر شهید شو عبد الله بن رواحه چې کله دا جنډه واخصل لږ درې دې کې سره لکه وسته موجل کېږي یو ملګری شهید شو بیا بل خو د خپل ځان له عربي شعرونه ویلې چې ګوره مخکې وته نور خلک جنگ ته تیارول او jihad به تیارول نن اوس په خپل ورسته کېږي دې شعرونه په دې اثر وکړي چې ایست میدان د جنگ له ودانګل او سخت جګړه شروع شو اخر دام شهید شو رسول الله فرمایي وېدري وړه ما ولید په جنت کې ناشه د سرو زرو په کټونو باندې د شهیدانو دا حال دري وړه لیکن عبد الله بن رواحه چې وکړو وېدار شو کټ کې ناشه چې دا بازو د کو غوندري محدثین د حدیث په شی کې دا خبره ذکر کوي وجه دا ده چې دا کله دشمن سره مخامخ شو اول کې د سلک زره لا سوال غوندې کولو الله د اق عمل د وجنه وېد سره دا مسله وکړه کې ګوره دا جنتی صحابي دي نو افسوس په حال د هغه انسانانو چې نه میدان د جنگ لورځي او نه بالکل په دماغ کې دا خبره تیریږي چې د الله دین په دنیا کې راشه په هغه باندې کیسه قسم ظلمونه او زل شان انتقام ولم د شي سره چې د جنت سوال کینو دا ډیر تعجبي خبره ده د زموږ څو ظفر قانون الله یې خود لري جنتی صحابي او شت صحابي او رسول الله چې جړلم دي سلمي ابي وقاص نقل له و امام خپل ولید عمر وکړه چې بدر کې موږ پیښو د نبی صلی الله علیه وسلم پټېدو ما ورته یې وره چې ولې پټېږي
وې مال ویل شي ایز مارورا رسول الله ما ونه ګوري نو زبق وړو کې مرته معلوم شمه ایسه ما واپس کې زه دا خو کنم چې سره میدان د جنگ لار شمه والله مال شهادت راکی بدر کې وړو کې ماشود سعد ابن ابي وقاص فرمایي وېداس مارور د عمر اوړي راوړي پټیګه زورته مولي وې نبی صلی الله علیه وسلم میدان د جنگ له اقصوانان بوزي چې هغه مقابله طاقت لري شي چې تاسو ټول کې کشرې ما کما چرته ورسه کې دې څنګه نه وې دې جهاد نه زبر ډېر انتهاجات خپشه مبرو چې تاسو سره لار شمه اول د شهادت ته مزلرم وېدا چې کله محمد رسول الله باندې پیش شو نبی صلی الله علیه وسلم ورته چې اشنا ته وړي کې ځه په بکا سخت وشاړه نبی صلی الله علیه وسلم چې د شړا کله ولې د فاجات او اجازه ورکړه سات سے فرمای وې د تور د تصمیم مسمی دا به ما تړلې ویزان سره وې وجه دا و چې دا ډیر ماشوم ځان به راخلې نه شو فقتل وېدا چې کله شهید شو په میدان د جنگ کې تقریبا د 14 کلو په عمر باندې وېدایواله کېو څومره عجیب شهامت د نبی صلی الله علیه وسلم د مابین کې پټیږي چې ما وسونی ورې دا کشن وسته کوي او زما باره کې دا فیصله ونه کې چې دا ورسته شلو حتی تر دې چې به کله واپس هم کې وای جوړ نبی صلی الله علیه وسلم ورته امر وکړي چې راځه دی اوچت شهامت دی اوچت همت نتیجه دل دا ورکړه چې رب العالمین جنت لا ورته داخل کړه دسی کیفیت معنی زمون شهامت د دنیا په امور کې دی بل سره وړاندې الکه د درې چته بنگله جوړ کړ زما شپک جوړو د دومره تجارتونه شروع کړي زما دومره شروع کوم نو که دقه دین کې په منګه د شهامت موانا موجود ای رسول الله فرمایي جنت ته کې نه ګوره جنت مې نه ډېر ګران کار دی دا د الله د نبی د خونه پیغام حدیث کې راځي انس ابن مالک فرمایي وکله چې د هود ورسوله ملګری ورسته شو ابلیس دغه आवाज وکړ الا ان محمدن قد قتل محمد صلی الله علیه وسلم شهید شو صحابه کرام هغه لاړ د غرب په طرف چې بس اخره مرشد نو نور ځان شهیدانو سلال مدینه په طرف باندې روان شو ځکه دا ډېر خطرناک आवाज و ابو طلحه بن عمر یو ملګری ویغه د نبی صلی الله علیه وسلم مخ کې ولاړو او رسول الله له دې کیفیت باندې او تا به دا ګمان کوله کډاله او ابو طلحه د شي انسان انس ابن مالک فرمایي چې سخت غشي به وشته تر دې پورې چې په دې ورځ باندې 2 یا 3 لیندې د ماته کړې وي لکه 2 یا 3 اصله کلشنګونه سړی مات یا دا غړ شقیلان مات کړي دا به څومره قوي مجاهدي چې 3 اصله هغه د ټینګ نشي بده باندې څومره مرمۍ دی وشتي وی سړی په دلار باندې تیرو دا سره ډیر غشي و خلک ورته چې لکه ابو طلحه له وګرځوا ځکه دا غشي وشتون کې د نبی صلی الله علیه وسلم چې د کاندو نصر جګه ورته ویلې شي زما مور خپل د سانه قربان شي اې د الله نبی بأبي انت وامي سر د مو چې تا اسنه چې تعالی غشي ونه رسیږي خپل سینې ورته وړاندې کړو کدا غشي رسیږي نو مال به ورسیږي زما سینې چې تاسو مخ کې لاړ شي دا ډیره خاله نبی صلی الله علیه وسلم ودا بارک ډیر عجیب صفاتونه ویلي د عائشہ رضی الله عنها بارک راځي د ام سلیم وېدو د خپل پنسره بډوي وي د قشان دا جی ګوډي دا به د بونه راډ کړي و د مجاهدونو زخمانو په خلکو کې پیدا وراړول د څه وخت کې چې خپل باغې کې ټینګي خدا ایمانونه و شهامتونه و نصیبه بن ابو بن زنانه او شاګه رسول الله صلی الله علیه او دا ابو عبیده بن ابو باندې یو بل ملګری دی هغه په دشو کیفیت باندې راغی لکه شاهین او باز ابو دجانه چې نبی صلی الله علیه وسلم ولې چې گزارونه ور باندې کېدل وې دا خپل مخ رسول الله لواړو او شه دشمنانو لکه چې بده باندې ما باندې غش ولګي دا ډیر کوي پسواره جلده ک جلد القنفذ دا څرمن د ابو دجانه د ډک شو د غشونه ته دا ګمان کول کوي وشکونه چالي دي جنت چې سړی له ملويږي هغه بدشي صفات انسان کې بدشي شهامتي زموږ اوس دا منځونه د سنت په دې باندې امید کیږي نه بلکې به سبحان الله باندې مغړ کار کیږي لیکن وجه دا راځي په دې باندې پیسې نږي او نه موږ له کې تکلیف شته بلکې زموږ بدن به کې سپینیږي او کیږي او استراحت جوړيږي هر سړی په دې باندې افتخار کوي دغه شی کې افتخار وکړ دی بر ابن عازم نے شړې ته پوښتنه چې ابا عمره د هنن فورز باندې تاسو تکتیدلی وای هغه عجیب خبره وکړه محمد رسول الله ګرځیدل نه و ابو سفیان بن حارث هغه د نبی صلی الله علیه وسلم دوه کې دا واګي ونیول نبی صلی الله علیه وسلم د دشمنانو په طرف باندې نشه کومنده ورکړه اگر کدا ملګری ورسره شول او د شي خبره کوله چې ان النبي ولا كذب انا ابن عبد المطلب زنبی ما ای خلکو زما په نسبت کې دروغ نشته لکه څنګه چې د عبد المطلب په دې بچیتوب کې مال غوړه دروغ نشته دومره عجیب انسان او حد کوم دا خبره کړي بل انسان چې مطلب سره هغه په دې وخت کې ځان غوب کی ورکی کی او رسول الله د ټول خلکو له اختار ورکی چې زګور هغه محمد هم دیږي کې ما نو دا فرمای بفما رؤيه من الناس يومئذ اشد منه وقسم په الله چې بده حنین کې خډیر ملګرو جهاد وکي 2000 کسانو خو په دې ټولو کې سخت دریز مجاهد شو خطرناک سړی چې وسخ مشتون کې چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زموږ اساس ایمان رب العالمین قران کې فرمای
وی تاسو د محمد رسول الله په اقتدا کې ګوره اسوه حسنه ده کوم چرته جنت غواړو نو په کار ده چې رسول الله په ناس ته ولاړه دغه شان په میدان د جنگ کې کلک ودرېدل دا قسمنګ وش والله به جنت راکړي کله موږ سره پیژنو نه رسول الله فرمایي چې کله په میدان د جنگ کې وسړې برخه والي نه ارمانو کې د شي سړی کې چرته مړ شو ودا د منافقت په یو جز باندې لاړو د انسان الله په ورځ قیامت د منافقانو په دې برخه کې راځي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وې د انسان کو څومره اوچت عملونه کړي لیکن د جهاد د وجنه دغه په بدن کې کندمواله نه راغلي عیب او ودا که سبا د الله سره مخامخ کیږي نو الله به ورته غوسه ونی عیب جن مخامخ شو نقصانی انس بن مالک فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم په ټول انسانانو کې کېستو حسن بن ثابت ورته ویلي كالشمس في كبد السماء وزوءها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما أحسن منك لم تر قط عيني ما أجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله ويد شي لك انور مشرق ومغرب ټولو په قول اې دې دنیا انسانانو څخه حسن بي زمونږ الله ډېر حسین دی شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي په دې دنیا کې چې دا څومره حسن دي د انسانان دی او دا ګلونه دی او درې دی او منظرې دي وې دا ټول رب العالمین د حسن راخصلې شوی دی نو الله به څومره حسین الله به څومره کېستي محمد رسول الله به څومره کېستي په ټول انسانانو کې سخی سړیو او په ټول انسانانو کې بهادر سړیو مدینه منوره کې ورځ وې د आवाज ولګي د شلکه بلا یا مصیبت راغی تر څو چې مجاهدونو اسلحه راخستي نبی صلی الله علیه وسلم دغه طرف نه راغی ملګرو لوي چې مې یریږي خیر خیرت دې هیڅ نشته څومره عجیب شهامت قبل سړی هغه ملګرو پر دې زمانو لوي چې لکه تاسو صحیح والی پاسونو غاډو ډرسونو کې کی نه پلانې ځکه دشمن راتلو سه امکان شته سو ګر شته کني شته بچر دلانه نظر زمینه کې ځان خورځولې وي نه نبی صلی الله علیه وسلم تر څو چې هغه صحابه چې یو صحابي د ټولو دنیا د مسلمانانو انسانانو اوچت همت پکې دی اوچت بهترواله لري اق قوي انسانان چې السحر اخلي نبی صلی الله علیه وسلم به بیرته روان دي څومره عظیم شهامت څومره اوچتواله حذیفه العدوی فرمای وې دیرمو په جنگ کې زما د اتر چو ترجمه زخمی او بو بسلاړم د سیمې ویلې چې زه په هغه باندې او بو وسکم د مخ باندې به ورته واړم ځکه طبعا زخمی په دې وخت کې ډېر صح حالت کې وې چې کله وراله ما ورته ویل چې وبدر کما د کاکا زویا وې سره یو خو زول شي او وې داغه په خوا کې بل ملګری پروت هغه د شکل شي وې زما ترجمه اشاره وکړه ترجمه د بل ملګری لور کوي چې هغه وراله ما الته ګورم هغه هشام ابن عاص پروت دی ورته مې چې وبدر کم هغه سره خو زول شي او په دغه په خوا کې بل ملګری واغه د شکل شي د هشام ناغه خو چورلم دغه خو لمر ورته جوبو ورکم هغه شو ورکه چې کله ورلم هغه شهید شو هشام لرم دام شي چې کاکا زول میراتنه هغه شهید شو درې وړه شهیدان شو څومره عجیب شهامت من دې مړ شو خو چې یو مسلمان ملګری بچ پاتې شي من اوس خبره بالعکس ده من دې ختم شو من دې ژوندۍ خو دا ټول دنیا دې وس ختم شي عبد الله بن عمر فرمای دوه تورځ دې خپل رول لوي شي اورورا دا صغره والا دا صغر دې مال راکا او ته کور لار شاګه ورته عجیب خبره وکړه وی اريد من الشهاده مثل الذي تريد اورورا لکه څنګه چې ته شهادت فرمان راوته خدا قشن زم راوته منو ته جنت له جماعت ته پرې دي کل کار کوا څومره عجیب شهامت څومره اوچت حالات دوی سليمان بن بلال نقل دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بدر له وته نو سعد بن خیسمه بن عمرو ملګری او پلار د دوړ را وته نبی صلی الله علیه وسلم چې ویل د دوړ او رسول الله دوړ ما به قراندازي دی وش خیسمه د خپل بچی له سعد دا وانه لا بد لاحدنا من ان يقيم ومنغه تاسو کې به یو کینی یا په پلار کینی یا بزوی تر خپل بیان سره کینا سعد سے ورته ویل د خپل پلار له پلار وې کده جنت نه بل شی ونه ما به تو غره کړي وې ته بلاړو زمناس وې خو چون کې جنت دې استغفر کار دې زما خپل کار دې کپاتې کې کنه پاتې کې میدان د جنگ لزان رسو دومره عجیب شهامت ان ارجو شهادت فی وجه هذا وې زد رب العالمین د شهادت تم لرم وې دوار قاندازي وکړه وې د سعد رضی الله دا سهم اوته د نبی صلی الله علیه وسلم بدر لاړ وې تدری پوری چې عمرو ابن عبدود په نامه باندې ولي پهلوانو چې علي رضی الله پیدا مردار کړي لري داغه د وجنه ایسه د شهادت باندې ور رسید دومره عجیب شهامت ماقر بن یسار فرمایي عمر بن خطاب د هرمزان سره مشوره وکړه د اصفهان او فارس او آذربایجان بارک چې دې کوم ځای اول گزار ورکو هرمزان ورته ویلي وی یو سر دی او دوی وزری دي د اصفهان چې دا سر دی فارس او آذربایجان دی وزری دي کله مرغی چرته یو وزر ته قطه کینو بیا په یو سر وزر باندې کار کوي خو کدا سر ورته ختم کې ګوره بیا دا وزری کوي کني کار نه کوي راځي چې اصفهان باندې بریدو
عمر بن خطاب شکل جمعه تر داخل شو ګور نعمان ابن مقرن دی ولي قومندانو دا په منځو لاړو موږ شکل پوره کړه منځنه راوځه شو ویلې زبتا مقرر کوم به یوځي کې وې کده غزا په نیت باندې مليږي زما او کشر در حد لپاره مليږي ګور زنه شم ځکه موږ مجاهدین خلک یو دا ناس موږ خون نه راکې عمر بن الخطاب ورته وی فانك غاز تغازي او لړ کوفی له ولېګو الته خلک له چې کومه کې وکي حذیفه بن یمان پکې او مغیره بن شعبه پکې او د لوی ملګری وې د مغیره نعمان بن مقرن له ویلي ان القوم قد اسروا فينا فاحمل دې قوم په موږ باندې تدیو کړ حمله ور باندې وکړه ډیره دا خبره ورته وکړه چې ګور رسول الله په دې وخت کې جنگ کول په دې طریقو په دې زبدري حرکتونه کوم اول حرکت مې چې کله شروع کینو ار سړي د خپل ضرورت پوره کی عجیب قومندان دویم حرکت مې چې شروع کینو ار سړي ګورزان مصالح کې اسلحه او دانی تیری دریم حرکت مې چې کله شروع کینو به په دشمن باندې ورزوم خو دغه نه مخکې به دعا وکړه اللهم ارزق اليوم ودش دعاء زب دعاكم تاسو په امين وای یا الله نن ورځ نعمان ابن مقرن له شهادت ور نصیب کو خود شي شهادت چې مسلمانانو له فتح نصیب شي دی قوم ویل امين شکل دا درې حرکتونه شروع کړه او ورغه اما کو چې دا په میدان د جنگ کې استوي شهید شو او رب العالمین د مسلمانانو له دمر فتح ورکړي چې دغه څومره لوی قومندانان واغټول مردار کړه عجیب شهامت چې په میدان د جنگ کې ملګرو لوي زب دعا غواړم زما شهادت واره کې تاسو ور باندې امين وای قبل سړی واستغفر کار دې ما خپل کار دې تر شهید شي عموري ولا قوا دغه د فتح لپاره واجب خبر دی زنانو یو په سرحد کې ناسته وا قیدی وا د دشمنانو سره یو چې وکړه وا محمدا وا معتصما وا محمد وا معتصما ودا خبره چې د سړي راور سره د مجاهدینو مشر لوي ته خبر نه وینا وی دشمنانو په زندان کې مسلمانانه کزره زنداني د سخت تکلیف دشمنانو ورکو هغه د چې आवाज وکي چې واپلا نه کله بر راسي چې مې دي ظالمان نخلاص شي ملګرو لوي چې مجاهدین له الشهير حواله وې دومره سخت جګړه وکړه چې دشمنان مات کړو به ویلي لبیک ايتها المناديه ایز موږ هغه زنداني خوري چې په زندان کې تاسو ماره پر आवाज کړو دغه زرا ورسېدم ویغه ایسه زولانونو اخلاص کړ پنجرونو کول راوسته په دې طریقه عجیب شهامتونه دي خلکو اې دې ډېری فائدې یو پیدا پکې دا چې د انسان لپاره کسي صفت په دې جامعه کې به پاتې کی پلان یو عجیب قهرمانو د دې انسان همت ډېر اوچتي د دې شړې په دې ټوله دنیا کې خیر دی او د شړې ډېر کې څه صفاتونه والي دا بل اوچتو درجه لرسي د شله به اطمینان او امني او د دې ټوله پیدو سره یو پیدا پکې دا چې کله دا صفت پچا کې موجود شي د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث معلومه رب العالمین مدا جنت له داخلي الله رب عزت موږ تاسو له وجود شهامت را نصیب کړي الله رب عزت موږ تاسو د قران سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین د چټونه ان شاء الله به بل وخت بیان کوو